په افغان خاوره د پاکستاني پوځي رژیم وروستیو بریدونو په تړاو د میدان وردګو ولسونه وایي پاکستان په افغانستان کې هیڅکله امن او پرمختګ نه غواړي. دوی زیاتوي چې په دا ډول وحشیانه کړنو سره به هیڅکله افغانان مات او کمزوري نه کړي. پاکستان نظامونه له اول تر اخره فاسد نظامونه و هغه د امریکا او د غربیانو پاکستان له اول تر اخره د کاردستي د یو شی جوړ شوی یا د لاس آله دا له اول تر اخره خلقت پاکستان ته ازادي ورکړل شوه. دا په دې خاطر ورکړل شوی چې دا به بدل ته یو د لاس آله وي. دا له اویا کلونو موږ په خپل موږ سره دښمني لري او موږ نه غواړو چې په افغانستان کې وقراري راشي ځکه چې تاسو موږ تاسو ټول ولیدل چې په وغو بېوزلو خلکو باندې چې پلار و مور و خورې ټول هلته ورته په انتظار او دوی بمونه پرې ورخطا کړل ټول شهیدان کړل. اوس ولې که نه نو خبره دا ده چې د پاکستان ډېر مرتجع حکومت دی. اوس ولې که نه او خپله د امریکایانو حکومت دی د امریکایانو پالیسي پکې چلېږي. ملت ډېر مسلمان ملت دی موږ احترام ورته لرو او موږ د پاکستان حکومت سره هر نوع جنګ جدل هر چې د حاضر آماده یو سره د یاد ولایت اوسیدونکو په وینا پاکستاني پوځي رژیم تل د پردیو په لمسون وحشیانه کړنې ترسره کوي. زیاتوي افغانان نه ماتېدونکی قوم دی چې پر وړاندې به یې تر وروستۍ سلګۍ ودرېږي. دا یو ناکامه پالیسي ده او افسوس په دې کومه چې د پاکستان ملت ته مسلمان ده خپل ملت دا نه غواړي چې افغانستان سره خلاف شي خو دا چې دا د پوځ کوم نظام چې دا د انګریز قانون د انګریز بچیان دي او په دې شایم به افغانستان انشاءالله نه ناکامیږي. دا افغانستان چې دا وروره د اولیاء ملک د الله نه ورانوي او انشاءالله چې دا کلمه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې یو کس پاتې یې دی به ورسره جنګېږي ولا که خیر دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځي رژیم په افغان خاوره د ډنډو بمباریو او د توپونو د مرمیو په ویشتلو سره سلګونه بې ګناه افغانان په شهادت رسولي.